په دغه ژوند کښې میږه د مستقبل د بچیونه د ایجوکیشن غوښ میږ ورسره بام نه دی غوښتی د دغې خووړه د پوره میږ د ایجوکیشن غږ کړی دی میږ ته بام په تفاشه میلاو شو چې میږ د ژوند غږ کړی دی و میږ ته مطلب چې ګولۍ میلاو شوله چې میږ د امن غږ کړی دی میږ ته جل میلاو شوی دی بیا خپل هم د قوم د پوره د دغه حالات د وخت د زمانې د ځوانونو د پوره دا هم په کوردو چې په دماغ شه یې تسلیم کا چې دا نن سبو قانونونه دا نن سبو چې کوم اپریشنونه دي ظلم دی فاوز دی اداراتو دا دمو د ملک د پښتونه دا خیرخوا نشي ګرځېدلی ځکه چې دمو په وینه باندې دمو په غوښه باندې دمو په ونه په بیټي باندې دمو په علاقه باندې په عالمون باندې په ځوانون باندې په سپنږیري او په مشرون باندې داسې ظلم کله هم په دا علاقه په دا نږدې دنیا چې وګرځې نر داسې چیرې هم په اسرائیل ښه نه دي شوي بهر ملکي نه ډېرې خلک یې خوړلي دي ګرځېدلي دي ګرځېږي خو د میږ د پوره نن سبو چې د پاکستان فاوز دی د پاکستان اداراتو داسې امتحان خدای رب راوستلی دی چې د برداشت نه بهر دی چې کله په دغه وطن باندې ظلم روغی زیاتی وشو جنګونه وشول جنګونه راوندي یې هر شي حاد وي یعنې د خپل ملک د فاوز خلاف د ادارې خلاف یا د یوه بدیدم خلاف خبره دا د مسلمون کور نه دی خو میږه دا مرا به تکاته شولي دا مرا به فریاده شولي چې د میږ ناستی د حکومت ها د فاوز ها د ادارې ها د دغه خلاف نن د ځکه اوس کوي چې د میږ سره زیاتی وشو د میږ سره ظلم وشو نوی ها ظلم رو راوندی نوی ها جنګ راوندی هسې که سوچ په وکې دا زه ورغمي چې خرڅوې دا نن په امر شه خرڅېږي که چیرې دا ته یو ډاز وشه یو بام خلوشه بیا د تو د زه د سرلۍ پته ولګي چې څه څرګه سابدو کوې خو افسوس خبره دو چې موږ د خپل ژوند په قیمت نه پوهېږي چې نن په موږ قیمت څومره دی شعور څومره راغلی دی ځوانون درته مخ دي چې په سفر تک اسرارېز په رڼا منځونو دا درته ویلي دي او دا درته ویایي چې ګولۍ په مو اټکلۍ ومو ته جیل ومو ته تکلیف ومو ته اډیکې دا مو مت شي شاته مې ودره صرف په تصویر ته چې د تو صرف د تصویر دغه عوام څومره پاور دی چې بیا هم ته د خپل ځوان د خپل مشر د خپل غیرتي ننګیالي هغه سپنږیرې هغه ځوانونه چې حکیمه خلک قربانۍ وردي نن هم په جیلونه شه دي نن هم په خووره لوندې دي دا قسم درکړم چې د ده د تربره سره بادي نه وه د ده د تربره سره بادي هم نه دو دا د حکومت د لوسه د تو په غږ باندې و خووره ته لوړه و جیل ته لوړه چې د پښتانه غږ یې وکړه د ظلم خلاف غږ یې وکړه د خووره غږ یې وکړه د ننګ د غیرت غږ یې کړی دی نن و خووره ته که په ټیپک لوړه که په پنسي لوړه که په جیل کښې دی او دا زه قسم درکړم چې یمو په بادي نه دی تللی یمو سره بادي نه وه نه د تو سره بادي دو د مو د تو خپل رسم رواج دی خو د تو په باد د تو په کیسه د تو په ننګ په غیرت باندې نن دی و خووره ته تللی دی په جیل شه هم پروت دی بیا مو تو ته په کور دو چې و تو ته یو مطلب صحیح کا چې ښه ځوان هم پکښې وي غږ هم کو تقریر هم کو په ګیټ هم ورځي بله یوه ته تیر وي یا د من نشالش کې د خپل ځوان هغه وخت ټیم د خپل درانش د خپل طاقت اشاره وچاته ورکړه چې ته پښتون کوم کوم طاقت لرې کوم طاقت لرلی افسوس خبره دا دو چې پانی مانی متروړه بوندم د مسیدو ها د پښتانه ها د تحصیل ها د مو ها د تو ها پانی مانی متروړه بوندم سره وویشله پښتو هم سره وویشله غیرت هم سره وویشلیو چې کله هغه تو ته خپله نېټه ولاګي
خپل تقدیر د پوسالور یا د رضی ختم شي مارګو د پارز وي نه مارګ د طالب پلوشه دی نه مدرسه ایګه د فاوت پلوشه دی نه یمو یا تو پلوشه دی ا د بل چا چاردو ا د بل چا سره تعلق لري یاره چې د تو غیرات ز په ځون پر نه وتاړم د پښتون د پېښور پورې د کوبل پورې په ځون پر نه وتاړم اسه خط پارتیک زو غند د پښتون په نوم بوله کچېره انیف پښتین دی چیرې د پی ټی ایم نور ملګری دي چیرې د پښتانه نور زوی ورنه دي چې هغه خوان لمانځي انتظار کوي ودا ته د فورا ریاري ملاو شي دا د خپل کوره ته وراسي عدالت ته دی پیش کو که چیرې دغه سړی زیاتی کړی و ظلم یې کړی و د پاکستان په آئین په قانون لوند دی میشته سازو منظیره دو که چیرې مثال زیاتی ظلم زور یې نه وي کړی دا جرم دور نه وي ګناهګور نه وي دا د خپل بچیون ته پرېږدي او د میش چې کیم داسې د خړ کمر وکیې دي یا د کوټې دي یا د ورڼه دي یا د نور وزیرستان د پښتونخوا دي دغه تر یغه پورې د پی ټی ایم د طرفه خو دا زه قسم درکم چې د مو په سیرات په دولت باندې د پی ټی ایم د مسجد د پښتنه کوم د مظلوم خلک چار کیږي تر یغه پورې د نقشه نه چې تر آخر د انصاف د تله پورا نش رسول یې نه وي خو د ټول پی ټی ایم د لوري هغه درته ویایم ته په پی ټی ایم شې یا نه یې پی ټی ایم دا مقصد نه دی پی ټی ایم یوه ورځ د امریا برګیډیارو غلی و وشاکاري ته بیا یوه غوښتلې ویل چې زه دا تروډینه دي بجلی دي څه دي څه دي بیا مور ده چې صاحبه خبره صفا خوند کو میشته نه د روډۍ زاړه شته خپل هم ځون ته جوړ دي شمسه یې لګول یې دي میشته چې کیم ټارګېټ کلی کیږي کیما ډرون کیمرا دو دا به وخت المشوم وګاک شروع شه دروازه متکه د کوټ تړلې کوټې نه خال پډای خان په ټانګ باندې کوټه هم متکه یې صندوق کله په همت کې پاشه خو قسم دو یوه سپور نه تو ملا عمر من دکا نه د وسامه من دکا نه د نوروالی مفتاحی من دکا وچ په وچه د غریب خلک د عوام نقصان تکلیف دا پریشانینا په دغه رنګ کله هم نشته قابل نه دي نه در سره مانی ما په دغه رنګ کا د ادارې ولایې کا فاوز یې کا اف سی یې کا جارنیل یې کا کارنیل یې سړی پر اغزي په بازورک شه کامو چیرې مطلب د پی ټی ایم په نومه یا د پښتون په ژغ باندې پانسه کاوه دا ورخینه ما غوړه مې اونګه سره روغه میزا داغه په جوات الفاظ دا وروي کا انتظام یا دوه چې ور سره تعلق لري کا برګیډ ته چې کما ور سره تعلق لري چې دا مسائل چې حال نکې زه تو ته که د خدای خوښه وه د تحصیل د سره روغې د خلک په نومه د عوام په نومه باندې و تو ته په دغبار وډشه دا سیر ټنټ لګاوه تر هغه پورې و مشر ته و خان ته و ملک ته د مو تور سر پیڅه اپیل کوه چې پارز رو پارېږې نن د عوام په مسله باندې کښېنه سوچ هپه وکړه انتظام یې سره وکړه د برګیډ سره وکړه